مسې حضرت پینډۍ والا د بابا په سپینه ګیره باندې دغه شعر واړې خو بس دغه دی هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده او په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده او که زه د ټریفک انچارج وې یا څه لوی افسر وې نو په موټر وې به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده که زه د ټریفک انچارج وې یا څه لوی افسر وې نو په موټر وې به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده او تر موږ نه چې د ښکلو دا کم مال وخوړو وخوره قسم چې په پینډۍ کې پې بنګله نه کېده دغه څو شعرونه نور هم چې څوک موریدي کوي او چا د ځان نه پیر جوړ کړی او ځان زبر کېدو له هر سړي خپل خپل تدبیر جوړ کړی یو چې ترې لاړ شي سمدستي ورته بل کډه راوړي د زړه د کور نه را له ښکلو سم جاګیر جوړ کړی او دومره شتمنه پښتونخوا کې دې سپېرې بدامنۍ د بادشاهۍ لایق پښتون نه چې فقیر جوړ کړی او سل نیم سړو په شل پنځېش کروړه ولس کې ګوره خپل اقتدار دپاره ګیر چاپېره ویر جوړ کړی او دې پښتنو ته چې زه ګران یم دا هسې نه ده ما په خپل شعر کې د دې کام د درد تصویر جوړ کړی او دغه څو شعرونه نور هم چې نه په ګرمۍ نه په ساړه مزه عجزه دا تا ته وایم چې نه په ګرمۍ نه په ساړه مزه غم ته دې ټینګ لکه د غرو مزه او دا خو حالاتو داسې کړی یمه څنګ چې مې وینې داسې نه مزه او ښه چې مړ کړم ستا غم بې نیټې یسې هم تنګ په ژوندانو مزه چې نصیبونه کومه شپه ویشل شو نو په هغه شپه باندې ویده مزه مرده چې نصیبونه کومه شپه ویشل شو په هغه شپه باندې ویده مزه او په نورو خلکو دروند او سپک پرې دوا ویمه چې ستا نظر کې څه مزه او ټولو له یو شانتې کېدلی نه شوم چاله به بد چاله به ښه مزه او تره نور خلک ذهني بیماران صرف بیمار پکې د زړه مزه او دغه څو شعرونه نور هم چې د اسمان ستورو زموږ دواړو نندارې کولې شپه به یو بل ته مو د ستړي ژوند کیسې کولې او د عشق پیریان په دواړو ناستو په ځان نه پوهېدو د سترګو رپ کې مو د عمر فیصلې کولې او هره خبره یې زما په زړه خوږه لګېده په سرکو شونډو یې وړې وړې ګیلې کولې او په دې ارمان کې و موتره چې ته شپې له راشې په هر یو مونځ پسې مې دې له وظیفې کولې پینډۍ والا بس دی اوس به پکې لاهور والا وایي پینډۍ والا دغه څو شعرونه ته په فرمایش کې نه دی راځي یار ورونه پورې کا او زړه د انتظار ورونه پورې کا اوس ته په دې توره شپه کې څه راشي او ما اخلم یزار ورونه پورې کا او زړه بیا په خبره ته پوهېږي نه او شم به درته کار ورونه پورې کا اوس ته یار به اوده شوي دا څه وخت دی څه ته سارې لار ورونه پورې کا او تا ته وایم یو تره یار مې نه یې پاسه که نظار ورونه پورې کا او دغه هري شعرونه چې کله چې څه کار شي سمدستي راځي ځای ته د غرض به په شپیلي راځي او زړه دومره اعتبار به په دوی نه کوي دا د نیمې لارې یاران ځي راځي او کله چې ماښام شي تیاره جوړه شي یاد دې لکه سم ورورکي راځي او مونږ خو په خفګان پسې خفګان مومو چا وې چې په غم پسې ښادي راځي خو دا رقیبان جوړ راته د کومې شو حسن له د یاره ښاپیري راځي او ډېر راسره ګرانه راخوږېږه ما بیا مې لیوني زړه کې مستي راځي او زه چې یو تره زوړ بوډا کړم نو ښکاري په غزل مې جوړ ځواني راځي ډېر زبردست دا و اوتر صاحب او اوتر صاحب خو چونکې د شوخې شاعرۍ آغاز وکړو
نو ان شاء الله تاسو ته مونږ دانش صاحب ساتلې دی هغه به راغواړو اخره کې اخوا ملګري چې کوم دی بار